د غږ نیوز خپرونې او ویډیوګانې نورو یوټیوب چینلو او فیسبوک پاڼو ته د اپلوډ کولو اجازه چاته هم نشته. البته د غږ نیوز د یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې نه هر څوک شیر کولی شي. د غږ نیوز ګرانو کتونکو السلام علیکم. نننۍ خپرونه د کسب او هنر په موضوع باندې د غږ نیوز خپرونه ده. په دې کې د طاهرکلی وایم. په نننۍ خپرونه کې چې زمونږ کوم شخصیت میلمه دی هغه دی ساجد علي خان ابو تلتان چې نور کله هم تاسو سره د غږ نیوز په شیشه باندې راغلی دی، تاسو سره خبرې شوي دي. نن موږ بیا هغه له زحمت ورکړی دی چې هغه راشي. نو ساجد علي خان چې دی د دوه کتابونه د تاریخي ریسرچ او ثقافت په موضوع باندې چاپ ته تیار دي او په اخبار کې کالمز هم لیکي. ډېر ښه کالم نویس دی. ساجد علي خان، د کسب او هنر د اهمیت په هکله که زموږ سره خپله رای شریکه کړې نو ډېره مننه به مو وي. ډېره مهرباني استاد صاحب. تاسو یو ډېر اهم تپوس وکړو. کار، کسب، کار، روزګار دا زموږ پښتو محاورې دي، موږ استعمالو. کار کسب کول موږ وایو. کار هم مشغولات چې دا هغه کار دی. روزګار په معنا د زموږ د زمانې په معنا هم راځي او زموږ د کار او د دندې په معنا هم راځي. دغه شان د کار چې دی د کسب سره هم استعمالیږي. نه کار بیا هغه مشاغل شو چې هغه زموږ مصروفیات پکې راځي او د دې سره کسب چې دی نو په معنا د زده کړې دی او ورسره هنر دی او پیشه ده. نو دا کار کسب یو ځای دغه کېږي او هسې هم خلک چې څوک چاته تپوس کوي نو وایي دا ته څه کار کسب کوې. نو دغه ډېره اهمه خبره یو څوک څه کار نه کوي نو که هغه سړی په معاشره کې ډېر زیات مخاور ولې نه وي خو خلک یې په ښه سترګه ورته نه ګوري. دا کار ډېر زیات اهم دی. په اسلام کې هم د کار کولو د حلال رزق ګټلو ډېر زیات تاکید شوی دی او داسې ستاسې په سیک مت کې خو دا کار کسب چې دی دا د ایمانیاتو هم جز ګڼلی کېږي. دغه شانتې بیا هم په دې اردو کې یو متل دی چې کار او دشمن چې دی دا بار بار نه میلاویږي. اردو کې یو متل دی. مطلب دا دی چې تا د کار موقع میلاویږي نه د موقع نه غنیمت ګڼه. دغه کار چې دی دغه غنیمت دی. دغه شانتې ډېرې خبرې د کار کسب باندې کېږي او که موږ فکر وکړو نو که یو سړی بېروزګاره ناسي، د کور کلي مخې ته په کوڅه کې ناسي، د جومات خواته ناسي، په دړه باندې ناسي، نو د دغې چم حالت به ډېر خلک کارونه به چې دغه بېروزګاره سړی به یې کوي. هر لاروي ته به دی لار ښیي، هر میلمه ته به دی د خلکو کور په ګوته کوي. دغه شانتې که څوک بیمار شي نو هسپتال ته به سره دی ټول نه زیاته مخکې منډه وهي. خو د دې دومره نیکو باوجود د خلک وایي دا خوشاتی دی، یعنې خوشی دی او بیکاره دی او بېروزګاره دی که نه. او یو بل سړی به د کار روزګار خاوند به هغه به سهار ځي او ماښام به راځي، د چا په هېڅ په ښېګړه نه راځي. ټوله ورځ به درسته ورځ به ځان له ښېګړې کوي خو خلک ورته بیا هم په درنه سترګه ګوري. نو استاد صاحب زه به دا ووایم چې کار روزګار چې دی د دې نه بغیر خو څه کېږي نه. په هره زمانه کې چې دی موږ الکاسب حبیب الله جی نو حبیب الله بالکل جی. نو دغه به دې باندې اهمیت ورکړی شوی دی او هر ایماندار سړی هغه ګڼلی شوی دی چې هغه په حلاله باندې خپل رزق ګټلی دی او هر هنر او هر کسب چې یاد کړی دی د دې دپاره چې زه پرې عزت ژوند تېر کړم. امید دی چې د کار کسب او هنر په اهمیت باندې به مینوال پوه شي. اوس ساجد خان یو تپوس بل کومه د غوبه او کخي د دې دواړو تعریف او اهمیت که راته بیان کړي نو مینوال به هم پوه شي، د غږ نیوز کتونکي به پوه شي چې یاره د دې څه اهمیت په پښتنه ټولنه کې. کخې او غوبه چې دي دا دواړه زما په خپل خیال باندې دا هنرونه نه دي او بلکې موږ ته کسب نشو ویلی ځکه چې د کسب په دغه حساب سره راځي چې کسب کې د زده کړې خبره راځي او پیشه پکې راځي او هنر پکې راځي. دې دپاره دا لازم دي. اوس دا کار ورته موږ ویلی شو ځکه چې دا یو کار دی او مزدوري ده. څنګه چې سړی مزدوري کوي د وختي مزدوري ده بلکې دا داسې دغه مزدوري نه ده. خو بیا د پښتنو په سیمه باندې به دغه غوبه دپاره باقاعده پټی دغه کېدو او دا پټی چې دی نو پټی خو د یو ورځ دپاره نه وي، دا د کال لپاره دوه دپاره وي. نو بیا به هم دغه غوبه چې دی نو که ډېر نه نو 5-6 کاله پورې به دغه مزدوري او دا کوله مسلسل، ځکه به د غوبه نوم پورې شو
او د کلي څاروي چې دي دا به راغونډول او یو ګله به یې بوتله نه ګلوان به هم وي غره ته او د دې ګوارې لار به وه دا په دې لاره به د څاروي غره ته ختلو او بیا به پنډغالي ته راغونډېدل او بیا به د هغې نه واپس دا به راتلل او داسې پکې یو زمانه بیا دا چې د غوبه دغه ختم شو رواج ختم شو خو د کلي خلکو بیا هم څاروي بوتللو نو هلته به بیا کله ناکله پکې داسې هم وشوه چې د کلي خلکو بیا د غوبه نه وروستو به په شریکه باندې په نمبر په غره کې څاروو ته شپې کولې او خلکو به د هغه ځای نه پۍ وړل راوړل خو چې کله غوبه و نو دا کار د غوبه په لاس و که ښې خو دا تقریبا په ټوله دنیا کې دا رواج دی ځکه چې په اردو کې یو لفظ استعمالیږي مچان چې مچان هغه سیز دی چې هغه په لوړه داسې یو سیز جوړول تخته چې هغه د هغه ځای نه د ساره نه کېږي د لرې لرې ځای پورې د فصل رکوالي کېږي نو دغه او د دې خاص کر د فصلونو رکوالي به یې کوله او داسې وایي چې ما د مشرانو نه پکې دا هم اورېدلي دي چې په غټ چینار کې یا په دنګه ونه کې چې په دې کې به ځانه دغه مچان جوړوو دغه د ناستې ځای به جوړوو مچان وي دا مچان ما په اردو کې خو ما ته پته ده چې دې ته مچان ویلی کېږي خو په پښتو کې راته پته نه وه نو هغه بل د وکیل صاحب د دې خبرې دغه وکړه چې دغه ته به مچان وي نو مطلب دا چې په پښتو کې او اردو کې زموږ دا ټکی مشترک دی بلکل نو د هغې دا به په دغه ځای کې ناست و د سره بلنده وه نو دا ځینې لرې لرې پورې به اواز کوو درلم او لکه لار دې خطا کړل او په غلطه لاره رالې او خبرداری به ورکوو بیا به د سړي دا فصل به ساتو نو چې کله به دا رشه راله او د رشې په هر زمیندار پسې بیا ته دړۍ او دوه دړۍ او دا دانې دي زما خیال دا صرف د فصل دغه پورې خبره وه چې فصل پوخ شي او د دې د څارنې دپاره دی د میاشتو په حساب به نیوی کېدو نو دا دپاره پټی نه و خو حاصلات د پټي حاصلات چې کوم دي غنم او دانې او دا به دا کولی زمونږ په پښتنه ټولنه کې جالوان هم زما هم یاد دي چې جالوان به موږ د یو کلي خلک به پورې پورې ایسته د بله هغه به راپورې راپورې ایسته نو په دغه کسب یا هر څه چې تاسو وایي د دې په اهمیت راته رڼا واچوئ نو خصوصا د سوات خبر به ځکه وکړو چې د اوبو په وجه مشهور دی نو د سوات پورې او راپورې دا خلک چې دی دا دواړه طرف ته پښتانه دي او یوسفزي دي د دې سبزو رشتې او هغه وینه چې ده هغه په د سوات اوبو نه ده پرې کړې نو د دې تګ راتګ چې دی دا به د یو بل سره کېده او ډېر ضرورتونه به هم د یو بل نه پوره کېدل که دغه به نو په منځ کې به دغه سیند حایلو نو د دې سیند د غاړې څومره کلي دي د دې کلو کې په هر کلي کې به تقریبا د جالوان دپاره پټی و دوی به دا دغه کولو د خلکو دغه به پورې ویستل په سیند پورې ویستل را پورې ویستل شو حتی چې په ودونه چې دي نو دا هم دغه کولو او ستاسې په د سړک چې نه و دی د سوات چې کوم د ریاست په دور نه دا وروستی سړک وتی دی نو دا سړک چې نه وتی نو ما داسې د مشرانو نه اورېدلي چې دارمۍ خان دی په 1927 کې حج لته نو دی بل معتبر سړی و تجارت پیشه چې هغه سره هم په دغه کال باندې حج کړی دی غلام سرور لاله ورته وي دوی دواړه په دورشخیل نه چې روانېدل نو دوی په جاله کې روان شي د حج دپاره په دې جوسه پورې بتلي نو داسې وي چې دا سټارټ دوی په جاله کې دغه شی او نه د سړک نو جوسو پورې سړک نو نو دا زیاتر زموږ دغه چې و دا په سیند باندې و او چې په سیند باندې زموږ کاروبارونو د جالوان ضرورت ډېر زیات و دغه جالوان به دغه چجکې جوړو د خلکو او بالکل ښېګونه به بالکل بالکل څپېړې به دا کولې او ډېر کارونه به دوی کول ځینې کارونه بیا دوی خپل هم کول لکه ګرګې خصوصا بالکل دغه هم کول او د کومه چې هیړ به و د ګرګو هیړ هغې کې به هم دوی خپله مزدوري کوله نو د جالوان ډېر اهمیت و د دې یوازې دا نه چې بلکې که د نور علاقو خلکو نو هم به په سیند پورې ورته خو د هر چا راتلو دغه جالوان چې دی د به پورېستل کول ساجد خان ما ته ستاسو د خبرې پورې یاد شو چې زما مور ما ته خبره کوله چې زما یو ماما و هغه سترګې خوږ شوې وې نو هغه ماما زما یې بټخې لګي انګریزانو هسپتالو نه هلته یې وړو نو هغوی په جاله کې وړی هغه د بټخېلې هسپتال ته په جاله کې ویې وړه هغه بیا چې هلته لاړ هغه علاج یې وشو هغه بیا بل څه بیماري راغلي بیا وفات شوی خو لکه ما ته زما مور دا خبره کوله چې زما پلار او زما مور دغه رنځور ماشوم چې و نو دی په جاله کې د بټخېلې پورې وړی
او نو دغه خبره مې کوله. د دې نه علاوه ساجد خان زه به ستاسو نه یو تپوس بل وکړم او هغه دا دی چې تاسو د نایي کردار چې دی که نه زموږ په پښتانه ټولنه کې تر اوسه پورې هغه زموږ د مخې تېر شوی دی خو نوی نسل ته نه دی خبر، نو که تاسو په دغه کردار په اهمیت او د ده په دغه باندې په ضرورت باندې موږ سره بحث وکړئ، موږ ته ووایئ چې یاره د ده څه رول و. زموږ سره اردو کې یو متل دی چې روزګار حمام کی لونګي ہے. روزګار چې دی دا دومره اهم دی، مطلب چې دی نوکر چې دی نوکر هغه به هر څنګه کار کوي. مقصد د دې متل دا دی چې نوکر به هر څنګه کار کوي. او نو بیا یو بل مطلب یې دا راوځي چې نوکري به د نوکرۍ دپاره ځای مخصوص نه دی. یو خو د نوکر دپاره کار مخصوص نه دی او نه د ځای مخصوص نه دی. نو دغه خبره زموږ په ټولنه کې ټول په ټول خلک د ملکیت خوندان نو، ټول په ټول خلک د مال دولت خوندان نو. د مالدارۍ د ټولو نه غټه وجه چې ونه هغه ځمکه ګڼله کېده دفترو او د هغې حاصلات چې وي هغه غله دانې وي. دغه غله دانه په دې باندې مختلف کسبونه کېدل. نو زمونږ چې ورته په عامه اصطلاح کې نایي وایو، دا نایي د هرې معاشرې حصه ګرځېدله، برخه ګرځېدله او ضرورت یې ګرځېدلی. نو د دې وجې نه په کلي کې د کلي په دغه سیټ اپ کې په کلیوال ژوند کې نو دا اهمیت د ټولو نه زیات دغه کېدو. بالکل اهمیت موجود دی. بالکل جی. خو د ټولو نه غټه خبره دا ده زمونږ د مواصلات چې څومره دي د یو ځای نه بل ځای ته دغه رسول خبر رسول دا دونه انتهایي ګران کار دی چې دا نیمه شپه به نه وه، باران به نه و، جړۍ به نه وه، واوره به نه وه، اکثر به څوک چا کره غم وشو. نو اوس خو موبایل دی او په دې باندې دغه کېږي او دا سړی د ټولو نه غټ ګران کار دغه د ټولو نه ګران کار او لرې لرې کلو ته خپل هغې ته به رساوو هم او هغه به دومره زر به دې ځان رساوو چې لکه هغه بېرته کسان راورسي او د غم ته هم راورسي. نو دا ټول نه ګران کار. دویم کار د ده د ټولو نه غټ کار چې په کلي کې چې دی د حشر دپاره د مختلفو لښکرو دپاره موقع باندې د ډمامه وهل چې دی خلک خبرول، اواز کول، خلک را بیدارولو. نو دا دویم غټ کار اعلان کوو. نو دغه اعلان دپاره چې دی دا هم دی موجود دی. د دې نه علاوه دغه په دغه لښکر کې به هم دی موجود به مخکې به روانو. دغه شان چې د درانه پیټي ګرګې یا داسې څیزونه به وړلو نو د هغې ما داسې اورېدلي چې دا تمبل یا د غټ متاسس چې دی ډول سورنی یا ډولو دا به ده وهو اکثر به په دغه څیز ناست و جذبې پیدا کولو دپاره. نو دا خو زموږ دپاره د پښتنو د مزاج سره سم د ده کردار چې دی دا یو ډېر لازمي کردار و. د هغې نه زموږ د ودونو د خادو اهم کردار د ده موجود دی. د دې نه علاوه زه خو د ده شخصیت ته حیران یم. بله دا خبره ده چې دی دونه ایماندار او دونه حیادار او دونه وفادار بني ادم چې په معاشره کې بل څوک نشته لکه بغیر د ده نه. ځکه چې په خپاره ته چې په کومه زنانه واپس راتله نو د اس یا دغه جالب به هغه نیولی او هغه به راوسته. اعتماد دی. دا اوس په دې زمانه کې څوک په تصور کې نشي راوستی چې زما خیال ده چې د خپل کور زنانه په پردي موټر کې څوک نشي پوهی. دا نایي تحصیل نو دا ډېر لوی احساس دی. یعنې دی د کوړمې دننه سړی شو د کور. نو کورونه کې به کار کوو د هغې او ما ته یاد دي که نه داسې خبرې به کولې لکه سړي ته به سړي پرې د خپلې مور مینه ماتېده به ځکه د نغري د غاړې چې څونه پخلي او لوښي او دا به د هغې د لاس نه وتل بچي به انوالو په دغه کې. د ټول نه غټه خبره دا ده که چا به سره لږه ښېګړه وکړه د هغې به دومره لوی صفت او دومره نو د ده کردار چې دی زما خیال دویم که د پښتنو دغه لیکلی روپۍ هم ورکولې او د شربت او د هر څه چې دي د هغه ستاسې دویمه که د پښتنو تاریخ لیکلی کېږي نو د نایي رول چې دی دا به پکې ډېر ناقابل فراموش دی. د ده خدمات چې دي دا د څه سره سم نه دي. دا راته ووایي پراچه هم د دې پښتنې ټولنې یو حصه ده وه که نه
اوس هم په ځینو ځایونو کې شاید چې وي نو د هغې په اهمیت او په هغه باندې که راته بحث وکړئ. پراچا خلک بحثونه ډېر کوي چې د ځینې خلک خو دا د پراچین قوم سره نسبت لګوي. پراچین یو قوم شته دی چې موجود دی، پراچین ژبه هم چېرته په زمانه کې وه. خو زما یو بله خبره کېږي زه هغې ته دغه د پراچا د پارسۍ د پارچه نه وتی دی، کپړې ته چې وایي د کپړې کاروبار او دې ته دغه کېږي. و دلته کې زموږ سره د پراچا علاوه زموږ سره بل ټکی استعمالېده په کلي کې، هغه ته به کریګر وي. کریګر نو زمونږ زیاتر چې دغه کم مونږ څه د پراچا ویل نه دا اصل کې د دې مترادف په دغه کې مترادف ټکی راغلی. نو زما خپل خیال چې دغه دپاره د کریګر ټکی چې دا ډېر زیات مناسب دی. کریګر مناسب دی. کریګر نو کری په خپل ما یو دغه کې لیدلی چې کری په یو څیز وړل دي دین هغې ته کری ویلی کېږي. او ګر خو د پارسۍ لاحقه ده، یو کار سړی کوي د انګر سره د زرګر سره ټکی استعمالېږي د اسمي فاعل په حساب سره. نو دغه کریګر چې به و د زما خیال غالي دانې دغه ته رسولي او بلکل شلمه برخه به یې اخیسته او دې نه علاوه چې د شلمه برخه به یې اخیسته او دا به تللو دا رشې به ټولې تللې د ده نه بغیر به دا کار بل چا کولی هم نه شو ځکه چې رشې به کریګر ته به خلکو انتظار کو انتظار به بلکل جی جی او د ټولو نه غټه خبره دا وه چې ډېر سخت محنت کش سړی دی، ډېر سخت محنت کش دا. بیا پکې غټه خبره دا ده چې کله به سره موقع میلاو شو بیا به دې غره ته تلو، لرګو له به تلل، په سارو مې لرګي راوړل، لرګي به یې راوړل او دغه به یې کوله. نو کار هم خلکو ته معلوم دی چې دا څاروي په نمبر ورکول په ډیران دپاره هغه به خلکو به ډیرانونه راوړل او بلکل او نور که سړي جرندې له به دغه په کار شو، خر په کار شو، نو هغه به دغه د خر په رحم کوو او قچر به شو. دا ساجد خان که د تیلي په کردار راته رانه واچوئ نو دا به هم ډېره غوره وي. تیلي هم یو کردار و که نه؟ تیلي باره کې به دا ووایم چې تیل زمونږ په تېر زمانه کې د روغني تیل چې دی د هغې نه مونږ کاکوړي پخ کړلي او ډېر انګوري کې اچول او هغه به بیا ټکول هغه پیاز به پکې دغه کړل. نو تیلي به په کلي کې باقاعده ګاڼه بلکل ګاڼۍ به نو زمیندار خو په خپل پټو باندې به دا دغه کول شړشم به کول. نه د شړشم چې به کله دغه شو پاخه شو بیا به وچ په شو نو بیا به یې راوړل دله او ده به ګاڼۍ وکړه. نو یا چې به خلکو ګاڼۍ به دغه کوله نو ما د یو دغه نه انټرویو کړی و تیلي نه، نو هغه وایي چې موږ په هغه وخت کې دا کل چې دی دا کل به موږ ته پاتې کېدل دا خدمات کول او خرڅول بیا دا کول. او کم زمیندار چې په خپل کل وړلو نو هغه وایي چې زموږ په وخت کې هغه سړي خبره کوله، سړی مړ د اتیا کالو ما ته انټرویو کړی و نو هغه وایي چې اتانې باندې به یوه ګاڼۍ وه. د زمیندار خو د دې مختلف دغه استعمالو زمیندار دا کل خو به دې بیا چې دی راوړل نو پیړه به جوړولو، سارولو به غواین هغې هم خاص کر غواینو له به یې دغه کولو. بلکل جی. نو او دغه به یې دغه کولو. بیا دغه چې دی تیل چې به خلکو وي نو چا به پلانکي ګاڼۍ کړله نو په دې بوتلو کې به د خپل خپلوانو له به لږ لږ تیل ولېږلو موږ ګاڼۍ کړله چې دا تیل تاسو ته میلاو شي. اخري تپوسونه کومه د دهقان په هکله چې د دهقان په تعریف راته وکړئ، د اهمیت راته وښایئ، د به څه معاوضه اخیسته، دا ټولې خبرې که را سره شریکې کوي. دهقان یا دیګان چې دی دا د پارسۍ او د عربۍ د یو بل نه نږدې دغه راغلي دي په دواړو ژبو کې او په پارسۍ کې زیاتر بیا دیګان دغه شی دی. نو دا ویله کېږي پټو کې مزدوري کولو والا کسان ته دهقان ویله شوی دی. بزګر شو پښتو کې دغه دهقان دی او ټول خلک یې پېژني او په کلي کې یو په پنځمه برخه باندې به یې دغه کوله دهقاني کوله، پنځه به حصه به پیداوار پنځم حصه به یې اخیسته. د ده یوه کول شو پټې ټیکټر یې نه بیجي او دا کار به تخم به یې کاره او د پټې نیک سره په هر کار کې دی ولاړو، نیک به سره ولاړو. نو همیشه دپاره به دا بیا بلکل. او بله دا خبره دا وه چې په هر غوبل کې به بیا د
ډوډۍ په کارولو کې هم د رولو او پرېبلو کې د کور ته د دانوي ته بالکل د رول د بالکل جی نو داسې دهقاني پکې بیا شي دي چې شل کاله دهقاني خلکو کړي دي او د یو سړي او داسې دهقاني بالکل او د کوټې خو د کلي بالکل جی نو کوټه خو په کلي کې د اکثر د میاګانو یا د پښتنو کوټې به هغې کې به دې اوسېدلو او دهقان به هم بدلیدونکی دغه ځکه چې دا اکثر به خلکو یو کال لپاره یو دهقان ونیو بل کال لپاره بل ولا څنګه چې ما ووایي دا ځینې به پکې ډېر اوږدې مودې لپاره راغله لکه شل کاله او داسې به پکې ایمانداره دهقانان به پکې وو چې هغه بیا چا نه پېژندل چې دا د دې کور سړی دی که نه د دهقان دی د غږ نیوز مینوالو تاسو د ساجد خان خبرې واورېدې د مختلفو هنرمندو او کسبګرو په باره کې هغه تاسو سره تفصیلي بحث وکړو انشاءالله په بل پروګرام کې به د یو نوي موضوع سره راځو تر هغه وخته پورې درنه اجازه غواړو